درنو لیدونکو یو ور بیا هم تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. د 2 بجو خبري بحث دی او په دې بحث کې راسره میلمه دی د ارواپوه او د پوهنتون استاد د پوهنمل شرف الدین ناظمي صاحب. او تاسو ته لکه څنګه چې معلومات شته کورونا یو جدي تهدید ده د نړۍ په کچه باندې او د کوویډ-19 ناروغي تاسې په جریان کې یاستئ چې د نړۍ په کچه ډېر سخت تلفات واړول خلکو ته. نو په دغه اساس باندې په افغانستان کې هم دغه ناروغي د لومړي ځل لپاره د ایران له قم څخه هرات ولایت ته انتقال شو. دغسې نن موږ او تاسو په جریان کې یاستو چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د کورنۍ چارو وزارت ویان د خبري کانفرانس درلود او په دې برخه کې هره ورځ خبري غونډې لري او معلومات ورکوي چې نن هم په خبرو کې هغوی ویل چې نن د تیرو 4 ساعتونو کې چې 45 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې په مجموع کې په هیواد کې له دې سره د کوویډ-19 یا کرونا ویروس له امله په هیواد کې 600 تنه پر دې ناروغۍ اخته شوي تر اوسه، چې له دې ډلې 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 30 تنه بیرته رغېدلي دي. په مجموع کې به د کرونا په اړه بحث کوو او ترڅنګ یو بل مهم اړخ چې رواني فشار دی له ډاکټر صاحب سره به په دې موضوع وغږیږو چې تر کومه بریده کولی شي چې د روحي او رواني له لحاظه موږ او تاسې زیانمنوي او له دې اړخه زیانونه څه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په سټوډیو کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ. پایل به یې له ده ځایه کوو چې کرونا ویروس لکه څنګه چې په جریان کې یاستئ، ما مخکې مې یادونه وکړه مثبتې پیښې 600 ته رسېدلي په ټول هیواد کې، 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او عامه روغتیا وزارت وایي چې 30 تنه بیرته رغېدلي جوړ شوي دي. په مجموع کې به په بحث کوو، خو غواړم پایل له تاسې نه وکم له دې ځایه چې په مجموع کې له اروايي له لحاظه د رواني له لحاظه څه فکر کوئ؟ په خپله دغه کرونا نوم چې خلک اوري د دغه د زیان په اړه ووایي چې یعنې ذهنا سړي ته ډېره یو سخته صدمه رسېږي چې د نوم اورېدل کېږي. بعضې په دې فکر کې دي چې ګواکې د کرونا خبر یا مثلا نوم چې زه اورم په ما تبه راشي او د خپل یو سټرس او روحي فشار دی. له د اړخه کې پایل کړو. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په لومړی خو زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خوشحاله یم چې نن تاسو سره یم د کابل نیوز ټولو اورېدونکو لیدونکو ته په دې هیله چې تر دې دمه پورې په امن کې واوسي او هغه ټول توصیې او پیشنهادونه او وړاندیزونه چې د عامه روغتیا وزارت او مسؤل چارواکي لکه د کورنۍ چارو وزارت او نور پولیس یا نور مسایل کوي هغه جدا مراعات کړي. اجازه راکړئ په سر کې خپله پر کرونا او د دې په جدیت بحث وکړو چې د واقعا جدي ده که نه. زه غواړم یادونه وکړم چې موږ له هغه داستان نه چې له قم نه یو څوک راغلل، یو څو کسه راغلل او هرات ته بالاخره پیښې هم یوازې په هغو خلکو کې وې چې تاریخچه یې درلوده د سفر، که هغه په قندهار کې له پاکستانه راغلی و، که په ننګرهار کې له عربو راغلی و، او که په هرات کې له قم را راغلی و یا له ایران نه. هغه قصه اوس ډېره بدله سوې ده. اوس قصه خپله د افغانانو په پاتولوژۍ کې ده، خپله د افغان انسان په وجود کې ده. یعنې کله چې که زه تاریخچه لرم که نه لرم، که زه کوم بل هیواد ته تللی یم که نه یم تللی، اوس کابل ته راغلی یم، افغانستان ته راغلی یم، کوم بل ولایت ته راغلی یم، او زما د وایرس زما د اخته کېدو په خاطر، زما د ستونزې په خاطر تاسو هم له مانه ناروغېدی سئ. دغه مسله اوس ډېره جدي ده او اوس په کابل کې او په هرات کې او په نورو په اصطلاح څیرمه ولایتونو کې یا ولسوالیو کې کیسه نظر په خاطر ډېره جدي ده، ډېره اهمه ده. ښه، د دې جدیت او د دې ناروغۍ د مهموالي په برخه کې هیڅ شک نشته. دا باید ټول اوریدونکي، ټول لیدونکي، ټولې کورنۍ، ټول هغه دوستان او عزیزان چې موږ اوري او ویني مو، دا مسله باید په اول قدم کې موږ سره ومني چې دا جدي ده. اما په خوا کې ځینې نور مسایل هم جدي دي، ځینې نور مسایل هم ډېر مهم دي چې هغه که موږ په نظر کې ونیسو، موږ د دې ناروغۍ د کنټرول، د دې ناروغۍ د مدیریت، د دې ناروغۍ په دې ناروغۍ یا وایرس د نه اخته کېدو په برخه کې له موږ سره کومک کوي. په اول قدم کې خو اجازه راکړئ زه ووایم چې له هغې ورځې چې کرونا راغله، په نړۍ راغله او په افغانستان بالاخره راننوته
او اوس ګرځي په اصلاح او ټولنیزه سوله ترڅنګ او پخوا کې له ځانه سره ځینې ناروغۍ راوړي چې تاسو په پوښتنه کې اشاره ورته وکړه یو لوی مشکل او یو لوی توهم یې چې راوړه هغه د کرونا د فوبیا مسله وه تاسو ویلي اوس چې څوک د کرونا نوم اخلي یا کوم خبریال چې د کرونا خپرونې مخ ته وي مستقیم تاثیر لاندې یو رقم اوس ډېری داسې دي لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې خبره دې وانخلم اوس ډېری دغسې دي په خپله دوستان دي تر کومه ځایه چې ما لیدلي تاسو سره به هم دا شی مخ شوی مستقیما پر کورنۍ خو وروسته راځو چې مثلا د کورنۍ پر غړو پر دغه مسایلو په مجموع کې هر چا سره چې زه مخ شوی یم وایي چې دا د کرونا موضوع زاورم په ما تبه راشي ډایرکټ هغه علایم چې د ده نه مثلا اعلان شوي او د طبابت د نګاه نه هغه شوي هغه ډایرکټ زه په ځان کې وګورم یعنی دا څومره یو روحي فشار دی په خپله چې طبابت هم اصلا توصیه کوي چې باید موږ یو څه لرو د فوبیا په نامه یا د ډار په نامه یا ویره فوبیا له فوبیا نه منظور ویره ده ویره فوبیا دغه علمي نوم یې فوبیا ده موږ معمولا کولی سو وایو چې یعنې ډار موږ په نړۍ کې ډېرې ویرې لرو مشهورې مثلا تاسو به ډېر خلک لیدلي له اوبو ډارېږي تاسو به ډېر خلک لیدلي له تیارې ډارېږي تاسو به ډېر خلک لیدلي له ارتفاع نه ډارېږي ډېر خلک به هم لیدلي په لفټ کې له کته پورته کېدو نه ډارېږي ډېر خلک به هم لیدلي چې له تیارې نه ډارېږي اوس کرونا هم په دې فوبیا ورګډه سوې ده اوس ډېر داسې خلک شته چې له کرونا ډارېږي د کرونا له خبره ډارېږي د کرونا له اوازې ډارېږي د کرونا له ګزارشه د کرونا له تلفاتو د کرونا په اړه چې هر څه تېرېږي دا یوه ناروغي وه چې پیدا کړه یعنې کله چې کرونا راغله کرونا فوبیا راغله یو ډار ورسره سم راغله پرته له شکه یعنې کرونا له خپله ډاره سره مل وه یعنې ډېر خلک کرونا دي ډېر خلک په امن کې دي او ډېر خلک اوس کرونا فوبیا لري یعنې داسې په مجموع کې ویلی شو مخکې له دې چې یو څوک پرې مبتلا شي پر هغې خپل ډار کېنولی یعنې ډار له ده نه مخکې روان پرته له شکه یوه افسانه تېره سوې ده په پخوانیو د یونان په تاریخ کې ما پخوا هم دې کیسې ته څو ځله اشاره کړې وایي چې وخت کې په یونان کې یوه افسانه ده البته وایي چې وخت کې په یونان کې یوه اوبه راغله او د یونان خلکو ته یې وویلې چې موږ زه یو ناروغي یم او ستاسو زر ته نه وزنم وایي یونانیان ډېر وارخطا سول ډېر وډار سول او بالاخره دا ناروغي چې ختمه سوله خلک 1000 کسه نه 2000 کسه تقریبا 3000 کسه مړه سوي وو چې کله افسانه ده په اسلام بیا خلک راغلي وو له وبا نه پوښتنه کړې چې ګوره وبا تا خو ویلي وو چې زه 1000 کسه وزنم دا 3000 کسان څنګه سوله بیا وایي وبا ورته ویلي وو د ناروغۍ چې ما 1000 کسه وزلي زما هماغه 1000 کسه چې ویلي وو هماغه 1000 کسه ما وزلي دي دا 2000 نور ډار وزلي ما نه دي وزلي اوس زه باور لرم چې کرونا به هم خپل تلفات ولري په خپل جدیت به روانه وي په خپل وهم او په اصلاح ډار کې اما تر خوا په خوا کې ډېر خلک له ډاره ناروغان کېږي د کرونا خبر د کرونا ډار او د کرونا ویره د کرونا ګزارش د کرونا تلفات دا کولی سي پخوا د دې په خوا کې چې موږ ته ډار پیدا کوي موږ ته ځینې منفي هیجانونه پیدا کوي یعنی تاسو پخوا کولی سوی لذت ویسئ له څه نه تاسو پخوا کولی سوی خوشحالي وکړئ تاسو پخوا کولی سوی چې راحت واوسئ تاسو پخوا کولی سئ چې ډېر داسې کارونه وکړئ چې تاسو ته خوشایند دي اما اوس نشته هغه ځکه چې دا کرونا او د دې ویره د دې لامل ګرځي چې زموږ په وجود کې منفي هیجانونه ډېر سي لوړ سي دریم قدم کې کرونا وکولی سول چې زموږ په ذهن اغېز وکړي یعنې تاسو اوس له ذهني اړخه له کرونا نه او د کوویډ 19 ناروغۍ نه یو ډول متاثره سوي په دې تاثر او دې عمق کې اوس تاسو نه سئ کولی چې ښه او بده وسنجوئ یعنی ذهن یې راوران که د ښه او بد تفکیک یې رانه واخیسته د ښه او بد توپیر یې رانه واخیسته پخوا کې تر څنګ یو ډول د منفي خواته یا په ټوله کې هر څه ته یا په ټوله کې کرونا ته یو ډول کنجکاوي ډېره سوله یعنی خلک اوس سبا و بېګا همدغه خواله رسنۍ دي دا ولټوه هغه ولټوه دلته کرونا فلم وګوره دلته کرونا ګزارش وګوره دلته کرونا شایعه وګوره دلته کرونا یو دروغ ولوله دلته یو تور چای وخوری د ماشوم دنیا ته راغلی ده دې پلاني داسې ویلې پلاني هغه سپرکۍ بادیان وخوري دا هغه ببولالې را شروع سولې او دغه کله چې یو انسان له اروایي اړخه ویره پیدا کوي بیا هر څه ته پناه وړي
هر څه ته، یعنی منفي خبر ته پناه وړي، منفي کار ته پناه وړي، او په دې کار سره یو ډول د خپل اضطراب ټیټوي، مثبت ماخذه له منځه ځي او په مجموع کې که څه مثلا فکر وکړي چې دغه زما په ګټه دی، هغه ته سړي ذهن زر نه ورسېږي. د ارواپوهنې له لحاظه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله د خبرونو مثلا د کرونا په اړه تاسو ویلې، ژوندۍ تجربه ده کله چې مثلا په رسنیو کې خبر په اړه خپرېږي یا مثلا یو سپاټ چې په دا اړه رسنیو هغه کړی، رسنیو هم خپل مسؤلیت تر ډېره ادا کړی دی، ښوونیزې لارښوونې مثلا ښوونیز سپاټونه او کلیپونه جوړ شوي دي چې څو له دې څخه د وقایې دپاره یا د مبارزې دپاره یا د مخنیوي دپاره تاسو جریان کې هستئ. مخکې تر ده چې مثلا کرونا راشي دغه مسایل که چیرې په رسنیو کې داسې یو موضوع په اړه خپرېدل په ډېرو شوق علاقې سره به خلکو لیدل، خصوصا کورنۍ. اوس حتی دغه لارښوونیز سپاټونه دغه شیان چې جوړ شوي حتی دا هم تر ډېره بد لګېږي پر ځینو باندې. دوی په داسې نظر دی وایي چې اصلا دغه د کرونا نوم چې په جشن کې اورېدل کېږي ډایرکټ د دوی ذهن ته منفي انعکاس او هغه شیان چې مثلا د تلفات ورکوي دی په کوم حالت سړی مخ کوي یا انسان سره څه ډول هغه کوي، د انسان برخلیک له څه ډول حالاتو سره مخ کېږي، ډایرکټ هغه تصویر او هغه انځور د دوی ذهن ته ورشي. دغه په خپله شخصا یو وژنه نه ده چې بار بار سړی پرته له وژل شکه کېږي. هماغه ډول چې ما پخوا درته ویلې په اوله کې د خپرونې دې ته منفي هیجان نه وایي، دې ته ډار وایي، فوبیا وایي. کله چې تاسو له یو څه ډارېږئ یو خاصه لیوالتیا پیدا کوئ هغه څه ته. یعنې دا پخوا هم د ارواپوهنې په بېلابېلو څېړنو کې ثابته سوې وه. ارواپوهان وایي هغه یو څوک چې له یو څه ډارېږي د هغه په اړه یو څه وایي. مثلا یو شاعر د شعر وایي، په شعر کې وایي چې زه ډېر باجرته سړی یم، زه ډېر شجاع یم او زه ډېر داسې یم او چې نه ویرېږم او نه ډارېږم. ارواپوهان وایي چې همدا یې ډېر ډارېږي، همدغه چې دا ډېر وایي چې نه ډارېږم همدا یې ډېر ډارېږي. یا یو څوک راځي ډېر د یو بل څه په مورد بحث کوي، خبرې کوي، د انسانانو هغه څه چې وایي معمولا هغه ډېر د دوی ویرېږي. مثلا ته راځي د وایرس په اړه یو څه په فیسبوک کې په خواله رسنۍ کې پوسټ کوي یا مثلا یو څه وایي، دا تا ویره او ډار ده، خلک ټول وډار سول وبېرېدل او هر څه چې راځي وایي. دا نو اوس راځي په خلکو یې خپلې خاصې اغېزې مسایل شیندي. که د اروایي ناروغیو مسلې ته راسو، له بده مرغه کرونا وکولی سول چې پنیک پیدا کړي موږ ته، یعنې یو ډول وحشت زدګۍ پیدا کړي. اوس موږ د کرونا له خبره د کرونا له هغه نه سمبول نه دغه هغه چې ده په اصطلاح هغه وایرس عکس چې د تصویر چې ده پاتولوژیک انتانیک لوګو یې په اصطلاح آرم یې په اصطلاح چې اوس مشهوره سوی ده چې ګرد شاید واړه واړه خالونه لري. له دې نه اوس خلک یو ډول کرکه یې راځي. دا د وحشت زدګۍ د پنیک یوه نښه ده، علامه ده. یا مثلا وسواس خلکو پیدا کړی ده، ډېرې غواړي ګوري، بیا یې ګوري. مثلا یو کلپ راځي نشریږي ورې هغه خپرېږي ورې اوري کس. حتی ځینې وخت داسې هم کېږي ارواپوهنې له لحاظه به تاسو ښه معلومات لرئ، ډېری ماشومان دي په رسنیو کې اکثرا د کارتوني فلمونو دغه شیان ګوري، خصوصا دا اوس شباهت هغه سره لري. حتی کوچنیان وایي په ډېرو کورنیو کې بیخي ټلویزیون پرې ښایي او بیخي یو رقم ډار سره مخ شوي دي. چې د ماشومانو یو ډېر جالب بحث دی چې که تاسو بیا فرصت درلود بحث به پرې وکړو. زه جدي غواړم چې د ماشومانو اړخ هم راوسنجو. وسواس بل متاسفانه یو منفي زیری ده چې له دې اړخه راپیدا سوی. د اضطراب اړخ یا د ډار اړخ دا چې تاسو د خبر ګورئ اول ته د کرونا یا د عامې روغتیا د وزارت یا د خپله د وزیر څیره یا د وزارت د ویان څیره ګورئ، یو ډول هغه شرطي سوي ورسره عادت سوي. کله چې هغه څیره ګورئ کرونا در په یاد سي، کله چې څیره ګورئ هغه سایه در په یادېږي، کله چې څیره ګورئ یو هغه در په یادېږي به اصطلاح هغه چپرکټونه یا هغه ماسک در په یادېږي. دا ماسک د عامې روغتیا وزارت د WHO تحقیقاتو لوګو د خپل د عامې روغتیا وزیر روغتون دغه کیټونه اغوستل، کالي اغوستل، ماسک، دستکشونه، دا ټول اوس بدل سوي دي د اضطراب په منابعو. یعنې کله چې تاسو دا ګورئ یو ډول خلک اضطراب پیدا کوي. تاسو باور وکړئ زه اوس چې کله خپرونې ورکوم په میډیا کې زه دستکش او ماسک نه اچوم، ځکه چې خلکو له دې نه اوس یو ډول هغه راغلی دی، یو ډول کرکه ترې راغلی ده. نو بنان او ښه مثلا دا چې موږ د نورو په اصطلاح لاس مینځلو ورته نورو تدابیرو ته پام وکړو. ضد عفوني مواد دي مثلا ځینې مایع دي، دا ټول هغه څه دي
چې مرسته یې کړې ده له ناروغیو سره له بدبختیو سره. یو بل مورد هم چې د اروایي ناروغیو په لړ کې راځي او زه فکر کوم چې مهم ده له دوستانو سره شریک کړو په دې وروستیو کې ډېر مهم څه هغه د تېښتې مسله ده. تاسو پوهېږئ کله کله کرونا او بله هره مسله او ډارې دومره جدي سي، دومره ویرونکی سي، دومره وهم تولید کی چې تاسو حتی د خپل ځان د ټیسټ لپاره روغتون ته مراجعه نه کوئ. روغتون ته ځئ، ټیسټ هم ورکوئ، تاسو ته ویل کېږي چې د کرونا یې تښتئ. ډیره جالب موضوع ده همدغه. کوم فکر کړی تېره ورځ د عامه روغتیا وزارت په خپله وزیر فیروز الدین فیروز دغه موضوع یاده کړه او دا تقاضا یې له ولس نه وکړه، له خلکو نه یې وکړه. وایي ډیری ممکن په زرهاو کسان یعنې یوازې په کابل کې چې پر دې ویروس اخته دي، خو موږ ترې تقاضا کوو چې راشئ روغتون ته مراجعه وکړئ، په مرکزونو ته چې ټیسټ کېږي مراجعه وکړئ څو ستاسې وضعیت معلوم شي. خو ډیری کسان دغسې دي چې حتی مراجعه نه کوي، تېښته کوي مثلا یا شرمېږي یا دغه موضوعات. دا خپله یوه اروایي مسله ده. دا تېښته چې ده دا تېښته خپله د ډار نښه ده. یعنې تاسو دومره ویرېدلي یئ، دومره دا مسله درته هغه سوې ده باباو سوې ده، دومره درته جدي سوې ده چې اوس نو له ټیسټ نه هم ډارېږئ، د روغتون نه هم ډارېږئ. حتی هغه روغتون هم چې په کومه ساحه کې د له غذایي نه ډارېږئ. مثلا افغان جاپان روغتون په دارالمان کې ده، تاسو اوس بیخي د دارالمان له ساحې ډارېږئ. تاسو مثلا یو کیس اورئ مثلا په یو ساحه کې د افغانستان د کابل په یو ناحیه کې ګورئ، مثلا په یو ناحیه کې د بلکې په ډول یو ناحیه کې تاسو خبر اورئ چې په دې ناحیه کې یو کس کرونا سوی ده، تاسو له هغې ساحې نه هم ویره پیدا کوئ، له ټیسټ نه خو یې ویره بیخي پیدا کوئ، روغتون ته له تګ نه خو یې بیخي ویره پیدا کوئ. پاتې سوله د عامې روغتیا د وزیر پیشنهاد، زه فکر کوم چې دا یو بل اړخ هم لري او دا لږ افغاني اړخ لري او په اصطلاح اجازه راکړئ داسې ووایم چې لږ وطني اړخ لري. یعنې افغانستان کرونا په افغانستان کې لږ ناموسي سوه، یعنې یو ډول ننګ ته لاړه، حیثیت ته لاړه. اوس موږ حیثیتي کوو دا مسله. مثلا که څوک خبر سي چې عظیمي کرونا لري یا تاسو کرونا لري، نو دا عظیمي ډېر کوشش کوي دا پټه کړي. ولې او زه کرونا یم، دا څومره بده ده، څومره شرم، زه کرونا سوم. دا ډېره عادي مسله ده. کله چې تاسو کرونا کېږئ دا کاملا یوه فیزیولوژیکي مسله ده، دا کاملا یوه صحي مسله ده، دا کاملا یوه طبي مسله ده. دا ټوکې نه دي، دا ملنډې نه دي، دا مسخره نه ده. زه چې کله په خپل ځان کې د کومې ناروغۍ علایم او نښې وینم، عاجل باید روغتون ته مراجعه دا ډېر مهم بحث دی. ډاکټر صاحب باید لیدونکي پې باندې پوه شي. زه غواړم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو عادي اصطلاح موږ او تاسو لرو په پښتو کې وایي هره کله خپل خیال یې. آیا دا هماغه موضوع ده چې هره کله خپل خیال یې اوس تاسې وګورئ د برټانیا صدر اعظم یا لومړی وزیر بوریس جانسن چې په خپله مراجعه وکړه او دا موضوع رسنۍ ته شریکه کړه او هره ورځ په دې موضوع په خپله ځان ته معلومات ورکوي، دی هغه ورکوي. ولې هغه دا عیب نه ګڼي؟ ولې هغه مثلا په دې موضوع کې شرمېږي نه؟ هماغه د مخکینۍ مقوله چې ما تاسو ته ویله هماغه موضوع ده. اوس تاسو په جریان کې یاستئ او 2 ورځې مخکې رسنیو کې خبر خپور شي د ارګ یا ریاست جمهوریت شل تنه کارکوونکي پارک کې پر دې ویروس چالن. دا موضوع تر اوسه رسمي نه دغه شوې، خو دغسې منابع ویلي چې دا حقیقت لري. ولې دا کسان ځان نه افشا کوي؟ دا شرم دی کې څه عیب دی؟ دې کې څه هغه دی چې څه وکړی شي؟ اوس یو کس ممکن په زرهاو کسان خپله کورنۍ خو یې تهدید لاندې ده دې موضوع کې. تاسو باور وکړئ چې د کرونا مسله اوس داسې سوې ده لکه پخوا به چې د ارواپوهانو مرکزو ته څوک نه تللی. مثلا تاسو به کله چې د ارواپوه مرکز ته لاړئ، خلکو ویل چې څه کوې هلته، د رواني رواني تکلیف لري یا لیونی شوی، رواني تکلیف لري. ګورئ دا کرونا یې اوس داسې کړله، ښه نه اروایي تکلیف کوم عیب ده او نه کرونا لرل. دا چې ولې د برټانیا صدر اعظم یا د استرالیا کوم مشر یا د کوم د کاناډا د صدر اعظم ښځه یا جسټن ټروډو ته وګورئ، د کاناډا مېرمنې وګورئ، خپل ځان قرنطین کړه. ګورئ په نوره نړۍ کې او په افغانستان کې کیسه لږ فرق کوي. موږ له بده مرغه هغه ټولنیز بلوغ ته چې ووایو چې زه یو ناکام کس یم، ما یو اشتباه خبره وکړه پرون، زه یو ناکام ښاروال یم، زه یو بېکفایته وزیر یم، زه یو ښه وکیل نه وم، زه له تاسو نه له ملت نه بخښنه غواړم. دا بلوغ تر اوسه پورې په دې ټاټوبي کې نشته. دا یو بلوغ ده، دې ته موږ بلوغ وایو
ټولنیز بلوغ ده چې متاسفانه دې ته موږ تر اوسه نه یو رسېدلي. فکري توپیر خو به هم ورته ویلی شي مثلا پرته له شکه چې کله تاسو ځکه فکر هغوی د مسلې دې ته راځئ مفکورې خاوندان دي مخکې او معقوله ما په همدې درته ویلي وو دلته ستاسې خبره چې مثلا دغه شی تر اوسه هېڅ نه دی متاسفانه موږ له ټولنیز اړخه له فکري اړخه له ذهني اړخه تر اوسه هغې وړتیا او درایت ته نه یو رسېدلي چې راسو خپله ناکامي ومنو په انتخاباتو کې، راسو خپله ناروغي ومنو د کویټ 19 په برید، یا راسو خپل اروایي تکلیف ومنو، یا راسو خپل ناکامي ومنو چې زه د یو پلار په حیث، د یو استاد په حیث، د یو چارواکي په حیث ناکام سوم یا د یو نظامي په حیث. دا شی موږ تر اوسه پورې دا بیا یو بل اړخ لري. دا زه فکر کوم تر ډېره پورې زموږ ټولنیز مورد ده، زموږ د ټولنیز بلوغ یا پوخوالي یا میچورټۍ مسله ده چې تر اوسه پورې موږ هغه ته نه رسېدلو. اما یو بل مورد هم د کاکاګۍ مورد ده چې دا بل اړخ ده. ځینې دا اوس هم په ښار کې کاکا ګرځي، کاکا لاس ورکوي، کاکا غېږې ورکوي، او دا چې اوس دستکش په لاس کې او خلکو ته دا وښیي چې زه ډارېږم، دا چې اوس ماسک واچوي وایي چې زه ګڼې په ویره کې یم، دا اوس دوی ته یو آر ښکارېږي، ننګ ښکارېږي. دا یو بل مورد ده چې متاسفانه کرونا را پیدا کړ د یو اروایي مورد په حیث. دغه ټول هغه څه دي چې موږ نظر نورې نړۍ ته ډېر ننګوي، او زه فکر کوم چې دا مسایل باید ډېر ژور وڅېړل سي. ډاکټر صاحب بحث ډېر مهم او جالبه دی، هر اړخ کې مثلا د ارواپوهنې له لحاظه راوړی اغېزناک دی. لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه تاسې نه وکړه چې مثلا ډېری هېوادوال، ډېری څه چې مجموع کې ټول که کوچنیان دي، که غټان دي، که لویان دي، مثلا که ښځې دي، که مثلا نران دي، یعنې په مجموع کې دغه قشر چې دی ټول له داسې یوې ویرې سره مخ شوی دی چې مثلا کرونا ویروس راغی او د نورو اړخونو په اړه خو تاسې تفصیلي معلومات ورکړل. غواړم په دې هم خلک پوه شي او ستاسې توصیې او هغه څرګندونې واوري. دوی اوس دته انتظار دي چې مثلا زموږ یعنې له ډېرې ویرې او له ډېر ډار او له ډېر هغه سره داسې یعنې په دې انتظار دي دوی چې زموږ برخلیک به له څه ډول یو حالت سره مخ کېږي، موږ باید څه وکړو. دوی ته ستاسې توصیات څه ده چې څه پکار دي مثلا له داسې حالاتو سره څه ډول مبارزه باید وشي؟ اول خو یادونه غواړم وکړم په دې اړوند چې له بده مرغه موږ ته له کرونا راپاتې یا میراث تر اوسه پورې خو له میراث هم نه ده، ځینې اروایي ناروغۍ پاتې شوې. زه فکر کوم چې څو فکره خلک لري او دې فکر او دې دید او لیدلوري زموږ د هیوادوالو او زموږ د په نړۍ کې د زموږ د همنوو انسانانو فکرونه چاڼ کړل، صدمه ورته ورسوله. اول مورد دا ده چې ډېر خلک فکر کوي، تصور کوي چې ګڼې هر څه ختم سو، زموږ هیلې، زموږ ارمانونه، زموږ زده کړې، زموږ دندې دا ټول ختم سو او دا به څنګه کېږي. دویم د اخته کېدو تشویش ده چې دې خلکو ته پیدا سوی. د دغه مسلې په اړه زه وایم چې هېڅ هم نه دي ختم سوي، تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي ختم سوي. موږ په نړۍ کې څو ځله په ډېرو خطرناکو ناورینونو او بحرانونو سره او کړکېچونو سره مخامخ سوي یو چې له نیکه مرغه انسان په خپل درایت له دې مسلې نه ځان راویستلی. خبره د هیره نشي د کرونا ترڅنګ یو بل جدي ویروس او خطرناکه موضوع چې روانه ده، سیاسي اختلافات متاسفانه دا او زه فکر کوم چې له دې سیاسي اختلاف نه او له دې کرونا نه موږ ډېر تودې سړې نور هم لیدلي دي په ځانګړي ډول افغانانو. زه غواړم دا ووایم خپلو هغو دوستانو او هیوادوالو ته چې فکر کوي چې هیلې یا ارمانونه یا ژوند یا هغه موخې، زده کړې، هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي وو هغه ټول په اوبو لاهو سو. زه غواړم دا ووایم دا خبره صحیح نه ده، زه موافق نه یم. موږ له یوه مشکل سره مخامخ یو او خپل تدابیر مو نیولي چې د دغه مشکل سره د مخامخ کېدو په خاطر او له دې نه د راوتو په خاطر څنګه ژوندي پاتې سو او بیرته خپل ژوند ته وروګرځو. یو. دویم، خلکو ته د استحصال په نامه یو حس پیدا سوی. موږ یو حس لرو د استحصال په نامه. دغه حس یا په دې حس کې خلک داسې فکر کوي چې هر څه سټاپ سول، ودرېدل، یعنې ختم سول هر شی، او اوس هر شی ختم سول، هر شی نابود سول، عدم سول. اوس موږ مجبور یو چې
په اصطلاح خپلې ورځې شپې هغه ته وشمارو یا حساب کړو چې څه وخت موږ په موږ راځي او څه وخت مرو له منځه ځو. ځان وزیاتي په دې فکر کې نو بیا ځینې خلک هغه مو کوي چې ځان خاص خو را روانه ده ناروغي را روانه ده ټول لکه جارو ځان سره وړي نو راځه هسې کاکا خپل ژوند وکړه ما تدابیر نیسه ما امنیت ما کار کوم ما پاکي ته پاک پام کوه هسې کیسه را روانه ده او ټول ریبي ځان سره هېڅ مهمه نه ده دا هېڅ هم اشتباه ده په ډېریو هېوادو کې دا ثابته شوله چې هغوی تدابیر ونیول هغوی قرنطین مراعات کړ هغوی د خپلو ډاکټرانو د عامې روغتیا د وزارتونو توصیې ومنلې د خپل دولت په خوله یې وکړل او نن ژوندي دي بیرته خپلو کارو ته وروګرځېدل یعنې دقیقا همدغه مسله هم کیدلی شي چین علت هم همدغه شی دی چې همدا موضوع مهار کړه زر یعنې چین یو نسبي بیلګه ده کولی شو یو نسبي بیلګه یې ووایو دریم د ډلې اخته کېدنې مسله ده ډېری وګړي او زموږ هېوادوال په دې فکر کوي چې ډلې اخته کېدنه ده بس نو په سړکو به هم خلک لوېدلي په هر کور کې به خلک لویږي وزیاتي به بالاخره جنازې به وي هغه به ګیر دا به څنګه کېږي دا هم اشتباه ده د هغو په تبلیغاتو د هغو تدابیرو چې افغان دولت په خپل وخت کې ونیول البته د تبلیغاتو له اړخه هغه ډېر ښه و ډېر مناسب و ډبلیو ایچ او په دې باور ده چې هغو هېوادونو چې په وخت اقدام وکړو تبلیغات یې وکړل او قرنطینونه یې مراعات کړل هغو وکولی شول چې یو څه ځان وقایه کړي افغانستان هم تر یو حده پورې راځي په دې قضیه کې یعنې هغه یې کم ده یا به د نفوس مسله او یا به موږ نه ورځو چې پوه شو چې څونه خلک اخته دي په هر حال خدای د همداسې منفي کړي او له دې نه نور خدای نه زیاتوي یعنې دا روانه پروسه چې د قرنطین په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو خصوصا په پلازمینه کې روانه ده یعنې دا ښه کار دی دا ښه کار ده خو زه ډېر لږ زیانونه یې بیا په دې برخه کې مثلا چې دا زیان هم لرلی شي پرته له شکه زه ډېر راضي نه یم له دې قرنطین نه اما په هر حال یو قرنطین ده اما مخکې تاسو ویلي چې ډېری هېوادونو د قرنطین له وجې نه دا موضوع مهار کړه خو زه له دغه قرنطین نه راضي نه یم یعنې دغه قرنطین صحیح قرنطین شیوه یعنې بڼه یې فرق بڼه یې مشکل لري یعنې قرنطین باید لږ جدي سي نور هم قرنطین باید لږ مراعات سي لږ دومره اما که تر دې جدي شي کورنیو چارو وزارت څرګندونې به تاسې اورېدلي نو بیا موضوع همغه خو په تشدد ته خیږي مجبوره له همغه حالت نه کار واخلي نه خپله خلک خو نه کوي تاسو ګورئ په جریان کې یاستئ چې قرنطین موضوع دوه اونیو نورو دپاره هم یوازې په کابل کې وغځېده هره ورځ موږ په دې گزارش لرو ریپورټ لرو ګورئ د خلکو ګڼه ګوڼه او د خلکو بې تفاوتي غواړم همده موضوع ته هم راشم چې یعنې د خلکو دغه بې غوري او بې تفاوتي ناغېړي تر کومه بریده کولی شي چې مثلا دوی ته زیان ورسوي یو بل مورد هم چې له اروایي اړخه دلته نقش لري او ونډه لري زما په خیال هغه د نه منلو یعنې یا نه درک او نه د نه قبول بې تفاوته ګڼلو د نه قبولۍ مسله ده مثلا تاسو تر هغې نه منئ تر څو چې په خپل کور کې جنازې درته ونه لویږي تر هغو یې نه منئ تر څو مو چې د سترګو په وړاندې خلک چاپه نیسي تر هغو یې نه منئ تر څو چې په خپله په تاسو درنه ننوځي زه غواړم دا ووایم چې له هغه حده یې مه رسوئ هغه حد بیا نه کنټرول کېږي هغه بیا د مدیریت هغه قطعا د مدیریت وخت نه ده هغه قطر په هغه وخت کې به نو ستاسو ډاکټر هم بیا پې اخته وي د عامې روغتیا وزیر به هم پې اخته وي ژوندۍ بېلګې لرو ایټالیا وضعیت وګورئ د اسپانیا وګورئ اوس امریکا متاسفانه ګورئ داسې وخت به راسي چې تاسو به موټروان نه لرئ چې مریض ولېږئ داسې وخت به راسي چې تاسو په ډاکټر نه لرئ چې معاینه هم کړي داسې وخت به راسي چې کورنۍ به هم تاسو سره مرسته کوي دې وخته او بیا داسې وخت کې د دې مسلې منلو ته زموږ ډېره اشتباه ده دا به زموږ ډېره اشتباهي دا مورد په نوره دنیا کې هم شته مثلا په سویډن کې همداسې وضعیت ده مثلا هوټلو کې ډېر راحت خلک وایي ګرځېدل راګرځېدل هوټلو کې ایټالیا خپله دا قصه کوي چې موږ خپلو هوټلو کې میلې کولې موږ به اورېدل چې امبولانسونه به راتلل زموږ له بلاکونه به یې خلک کشکودل وړل به یې اما موږ دا موضوع نه منله بیا به خندل به مو وایه خپل کله ورزشونه به هم کول خپلې میلې به هم کولې خپلو بارو ته به تلو خپل ډسکوټیکونه به هم کوله کله چې دا خبره بالاخره زموږ په کورونه راننوتله او له موږ نه په زرګونو کسان واخیستل او ټول پې اخته سولو بیا مو یې موږ ومنله زه فکر کوم چې دا وخت نو د منلو وخت نه ده دا وخت د هلاکت وخت ده د تباهي وخت ده چې زه فکر کوم چې هوښیار انسان یو سالم انسان دا فکر نه کوي زه غواړم دا قرنطین موږ خپله مراعات کړو هېڅ د وزارت د پولیسو ډنډې ته او سوټي ته ضرورت نشته خپله په کور کې کښېنه مشکل حل ده ټول خلک کېناستل په جار سره په میډیا وایي ټول غټ غټ خلک سندرغاړي د فلمونو ستوري سیاسي څېرې اقتصادي څېرې ډېر لوی انسانان راغلل په دنیا کې او درته ویې ویلې چې ګورې زه په کور کې ناست یم زه شخصا یعنې تاسو د خپل د تلویزیون په ترانسپورټ کې تاسو زه تر خپرونې پورې راوستلم بېرته م بیا یعنې زه خپله له کوره نه راوځم
زه د هغه اهمیت په خاطر چې دغه خپرونې ته مې د موضوع ته مې ورکړله د خپلو هیوادوالو سره مې دا مې مسؤلیت وګاڼه د پوهاوي په خاطر او د خپلو ټولو تدابیرو مراعات کولو په خاطر زه دا ټول موارد په نظر کې ونیول راغلم تاسو سره مې بحث وکړ او دوستانو ته خبر رسوم دا دوستانو باید ومني دا مسله او په ډېرو عاجلو شرایطو کې په ډېرو سختو شرایطو کې باید ورسي او د مسلې ته اقدام وکړي بنان زه فکر کوم چې که موږ قرنطین مراعات کړو موږ سره کومک کوي اما ستاسو پوښتنه دا وه چې ښه اوس قرنطین څه ستونزې پېښې کړي مهرباني تاسو پوښتنه درلوده قرنطین په ستونزو خو لا نه یې غږېدلې تاسې لنډه اشاره غواړم ورته ولرئ چون وخت هم کم دی موضوعات ډېر زیات دي مخکې مو ویلې چې مثلا بحث موضوع ډېره مهمه ده په کور کې په مجموع کې غواړم وپوښتم په فامیل کې په کورنۍ کې له مېرمنې ماشومانو مور او د کورنۍ له ټولو غړو سره مثلا په برخورد کې په مجموع کې په ټولنیزه فضا کې که تاسې وګورئ مثلا داسې یو ډول جلاوالی راغلی داسې لرېوالی راغلی اما فکري لحاظ هم که تاسې وګورئ ویرې دي بیا هم هماغه وام دی او هغه دی څه فکر کوئ بیا هم دوی ته په لنډه که تاسې ووایئ توصیات څه ده چې مثلا څه ډول دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي حالان کې چې طب پوښتنه زما اوږده نه شي طب د هر مرض د هر تکلیف او د هر ناروغۍ په مقابل کې یوه توصیه له دوا نه او له درملو نه مخکې دغه ده چې وقایه ده او ترڅنګ باید روحي له لحاظه یو کس ډېر زیات قوي واوسي چې څو خپل مورال د لاسه ورنه کړي یعنې خپله دغه مورال د لاسه ورکول یو ډول ناروغي ده چې هغه تکلیف که هر تکلیف وي تا باندې غلبه کوي نو په مجموع کې دغه شیانو ته په کتو سره زه فکر کوم چې البته هغه څېړنې چې تر ما پورې حداقل رسېدلي دي په چین کې لږ ډېر وخت وته تقریبا 4-5 میاشتې وتې له 2019 کال نه یې کره حساب کړو وروستۍ میاشتې بیا تر ننه تقریبا 5 میاشتې 6 میاشتې وتې دوی لږ څېړنې وکړه تحقیقات یې وکړل او داسې ویل کېږي چې د چین په ځینو ولایتونو کې د طلاق قضیې ډېرې ثبت شوې یعنې کله چې قرنطین راغی او ښځې او نر ټول په کورو ته سول او بچي ماشومان هم قرنطین سول کور ته لاړل نو د ګډ ژوند او د ماشومانو په برید ستونزې پیدا شوې د نشهیي توکو راپورونه راغلل چې خلکو استفاده ډېره کړله ځکه چې اړیکې ختمې سوې او وخت هم بیکاره خلک بیکاره سول نو بس نور بوختیا نه وه نشو ته یې مخې کړې د تاوتریخوالي مسلې هم راغلې تاسو خپله واورېدل د نړیوال سازمان چارواکي وایي مشران وایي چې تاوتریخوالی باید کمې کړي یعنې تر دې حده پورې لوړه سه دا مسله تخمینا 500 میلیونه زده کوونکي په کور کې ناسته په نړۍ کې د دې 500 میلیونو په کور کې ناستل او د نر او ښځې چې هغه ماشیني دنیا یې لرله پخوا د دې کور ته لیږل دا پرته له شکه څه غیر مترقبه پیښه ده یعنې هغه څه دي تاسو وړاندې تدابیر نه ورته درلودل تاسو وړاندې خپل ژوند په نورو برنامو یا مهالویشونو جوړ کړی و دا د دې لامل سو چې خلکو ته د نشو په برخه کې د تاوتریخوالي په برخه کې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي په برخه کې د ګډ ژوند د ستونزو په برخه کې او په ټوله کې د ځینو نارامیو خستګیو اضطرابونو د وروستۍ څېړنې وایي چې ژور خفګان اضطراب PTSD او د خوب ګډوډي ډېرې شوې د دې په خاطر د دې قرنطین لپاره او په دې وضعیت کې له دې وضعیت نه د ښه راوتو په باره په پار زه څو پیشنهاد لرم البته که دوستان مراعات کړي اول پیشنهاد زما دا ده چې موږ باید خپل پلانونه بدل کړو موږ پخوا هر پلان چې درلوده په هر برید هغه باید یو سلو اتیا درجې بدل کړو ځکه چې دغه د پلان شتون او نه شتون د اضطراب لامل ګرځي په دویم قدم کې موږ د همدې پلان لپاره مجبور یو چې خپل مهالویشن بدل کړو مثلا موږ پلان لرو چې یو کتاب ولولو مثلا ښه خبر ده چې د دې لپاره وختونه مو ټاکو چې سهار یې څومره ولولو غرمه یې څومره ولولو شپه یې څومره ولولو دغسې پلانونه جوړول او بیا دې ته یو مهالویش جوړول دا موږ کولی شي یو څه له د اوسني حالت نه راوباسي په دویم قدم کې زموږ روغتیایي او اروايي وضعیت ده زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ پوهیږو چې څه مو اروا ټوکي او څه مو جسم ته ضرر رسي د جسم مسله خو واضح ده چې تاسو باید قرنطین مراعات کړئ تاسو باید ماسک واچوئ په عام محضر کې تاسو باید دستکش واچوئ او تاسو باید کله چې کور ته ځئ بیرته خپل لاسونه پاک پرېمنځئ تر څو په امن کې اوسئ له اروايي اړخه هم هغه شایعات هغه خبرونه هغه ګزارشونه هغه ریپورټونه چې تاسو ته ویر او ډار درکوي هغه باید کم کړئ او کېدای شي دوستان وایي چې موږ خو ضرورت لرو خبرونه اطلاعات باید پیدا کړو حتی که اطلاعات مثبت وي
واقعیت مثبت می او رښتینی می د یوې ښې او معتبرې رسنۍ په وسیله می بیا هم موږ ته ضرر ورسي، موږ باید لږ احتیاط ورسره وکړو. په درېیم قدم کې موږ خپله پوهېږو چې موږ د خبر حوصله لرو که نه. تاسو چې کله خبرونه اورئ که احیانا کومه مېرمنې زړه ښځې یا زوړ پلار و نیکه مې په کور کې او د خبرونو حوصله نه لري یا ماشومان دوی سمه نشي تحلیلولی، دوی له خبرونو لرې کوي او دوی ته زیان رسیده. مثلا په څلورم مورد کې له رسنیو او خواله رسنیو نه په ټوله کې مثبت استفاده ده. مثلا په دې وخت کې چې موږ ټول په کورو کې ناست یو، په اونیو ښه خبره ده چې موږ په سکایپونو کې، په واتساپونو کې، په وایبرونو کې او په نورو مواردو کې موږ خپل تدابیر ټینګ کړو تر څو خپلوانو سره، دوستانو سره او هغو خلکو سره چې حتی اړیکې مو ورسره سړې سوي وي له هغو سره بیرته خپل موارد تنظیم کړو. وروستی مورد چې غواړم یادونه وکړم هغه په کورني ژوند کې او په کورنیو چارو کې د تنوع رامنځته کول دي. موږ کولی سو د فلم په وسیله، د سریال په وسیله، ماشومانو سره د لوبو په وسیله، د پخلي په وسیله، د رسامیو نقاشۍ په وسیله، د مطالعې په وسیله او د کور د پاکولو ورته تغییراتو بدلونونو په راوستلو کې نورو ټولو مواردو کې تغییرات او بدلونونه راولو تر څو وکولی سو دغه قرنطین په سالم ډول ترسره کړو او په اصلاح سالم د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وایورم تاسې د یو ارواپوه ډاکټر په صفت باندې له کومې شیوې په کور کې خپله استفاده کوي، خصوصا په همدې قرنطین شپو ورځو؟ زه خو ما ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې ما په تصمیم نیولی و چې زه روان کال اجرا کړم هغه ټول تقریبا ما د حمل تر شلمه پورې تکمیل کړل. مثلا زموږ سیمینارونه او ورکشاپونه د هغوی زما پوښتنه شخصا مشخصا که ووایم له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ده، کومه شیوه تاسې کاروئ په کورنۍ کې؟ لیدونکي غواړي پوه شي چې له تاسې باید موږ ټول قرنطین یو په کور کې، بچي مې، میرمن، خویندې ورونه ټول قرنطین دي په کور کې او پرته له ما چې زه میډیا سره رابط لرم چې راوځم نور څوک نه راوځي. د سودا او د هغه په بریدم چې کله سودا اخلم زه کوشش کوم چې خپله یې واخلم. دا یو. په دویم قدم کې موږ آنلاین درسونه شروع کړي. زه خپله په پوهنتون کې درس هم آنلاین ورکوم او مراجعین هم چې لرم زه په بهر کې او د افغانستان په داخل کې د هغوی مشاورې هم ټول آنلاین سوي دي، ټول آنلاین سوي دي. بل هغه کتابونه او آثار او چپټرونه او کتابونه او دا مسایل چې موږ لیکو د هغه په برید د کال هغه ټول شروع سوي دي، منظم روان دي. ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهنمل شرف الدین ناظمي صاحب له تاسې نه مننه کوم چې تاسې راغلی سټوډیو ته او درنو لیدونکو تاسې ته هم وایم سپارښتنه دغه شی ده چې کرونا لطفا جدي وګڼئ او له دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې هغه توصیې چې د ډاکټر صاحبانو لخوا کیږي په مجموع کې د صحي کارکوونکو لخوا کیږي او ترڅنګ یې نن خپرونه چې تاسې ولیدله واورېدله د پوهنمل شرف الدین ناظمي صاحب څرګندونې توصیې د وروستۍ پوښتنه زما هم په همدې مشخصا ستاسې لپاره وه په همدې خاطر وه چې تاسې پوه شئ چې مثلا پوهان صاحب له کوم شیوې نه له کومو بڼو نه استفاده کوي او دغه موضوعات مراعات کوي څو تاسې ستاسې کورنۍ، ستاسې بچیان، ستاسې مور، ستاسې خویندې په مجموع کې ستاسې فامیل له دې ښکارندې څخه په امان واوسئ. کرونا جدي وګڼئ. کرونا یو جدي ویروس دی، یوه جدي ناروغي ده چې تر دې دمه د نړۍ په کچه نه ده پیژندل شوې او له دې ویروس سره مبارزه روانه ده، درمل نه دي موندل شوي. یوازې هغه لار چې مثلا له دې ویروس سره موږ او تاسې وکولی شو مبارزه وکړو، ځان ترې وساتو، هغه وقایه ده او د ځان ساتل دي. له تاسې هم مننه کوم چې تر دې دمه راسره مله وئ. تر بلې خپرونې ښې چارې. خدای په امان.